السلام علیکم. د اسلام په تاریخ کې ټوټل غزوات کم شوي دي هغه وایو او یادوي او د یادولو طریقې زده کوو چې څنګه به یادو. ګوره د ټولو نه لومبې خو دا کلیر کړه چې په غزوې او په جنګ کې فرق څه دی. غزوه هر هغې جنګ ته وایي چې په کوم کې پیغمبر علیه الصلاة وسلام په خپله حصه اخیستي هغې جنګ ته بیا موږ غزوه وایو. چې په کوم کې پیغمبر علیه السلام په خپل موجود نه و هغې ته موږ جنګ وایو. لکه د پیغمبر علیه السلام د وفات نه بعد چې کوم شوي دي هغې ته بیا موږ غزوه نه جنګ وایو. لکه جنګ یرموک شو، جنګ قادسیه شو، دا وغیره پرشین او رومن امپایر چې راغورځولي وو دغې ته موږ جنګ وایو. خو چې پیغمبر علیه السلام کوم وخته پورې په خپله ژوندی و هغې په خپله کمانډر و په خپله به په جنګ کې حصه اخیسته. د مسلمانانو کمانډر مشر لیډر و پیغمبر علیه السلام نو داسې جنګ ته بیا موږ وایو غزوه. نو اوس ټوټل غزوات چې کوم د اسلام په تاریخ کې شوي دي هغه خو ټوټل یا 27 دي یا 26 دي، په دې کې لږ غونډه کې اختلاف دی 27-26. خو چې کوم اهم غزوات دي هغه به موږ وایو. لکه ګوره که تا نه زه تپوس وکړم چې لومبۍ غزوه کومه یوه شوې وه نو ته به وایې غزوه بدر. خو د غزوه بدر نه مخکې موجود دي غزوه ابوا، غزوه بوات، غزوه دلعشر، دلعشیر دی یا دلعشر دی، غزوه صفوان. نو داسې ټوټل غزوات چې موږ شمارو 27-26 راځي. خو په دې کې زیاتو کې د تورې جنګ نه دی شوی یا خبره داسې ختمه شوې ده یا کفار تښتېدلي دي یا وغیره. خو چې کوم ډېر زیات اهم دي چې زده کول خو پکار دي هر مسلمان له چې څوک امتحان ته تیاري کوي هغه له خو لازمي بلکې هر مسلمان له لازمي یادول پکار دي. نو هغه وایو دلته کې مین چې کوم غزوات دي. صحیح شوله. نو ګوره لومبۍ خو به ته داسې کار وکړې لومبۍ چې د یادولو دپاره به ته نیمانکس استعمالوې. د نیمانکس نه بغیر یادول نه کېږي. نو ته خو به لومبۍ دا نیمانک یاد کړې. نیمانک څه شی دی؟ دا جمله به ته یاده کړې. ګورې دا جمله به ته یاده کړې چې ابو په اردو کې پلار ته وایي. صحیح شوله. ابو کراټو کا ماسټر تا. ابو کراټو کا ماسټر تا. پلار د کراټو ماسټر وو، ابو د کراټو ماسټر وو، ابو کراټو کا ماسټر تا. دا جمله به ته یاده کړي. د دې نه اوس چې کوم اهم مین غزوات دي د هغې نومونه ته رایستی شي. ګوره به تا ته یاد شي. لومبۍ غزوه چې کومه ده دا یو به پکې درکه ولیکو چې څنګه بوات او دلعشیر او صفوان او غزوه ابوا په هغې کې به یو د غزوه ابوا ذکر وکړو. باقي ټولو کې چې کوم د تورو جنګونه شوي وو د هغې به بیا ذکر کوو. د بدر نه مخکې چې کومه شوې وه او غزوه ابوا نو د عین ابوا. دویم ورپسې چې کوم شی و نو هغه غزوه بدر نو د بی نه بدر بیا چې پسې دریم کوم و هغه غزوه احد نو د یو نه احد د یو نه احد. بیا چې پسې څلورم کوم و هغه غزوه خندق نو د کې نه خندق راځي خندق غزوه خندق. بیا ورپسې چې کوم و هغه غزوه خیبر کې بیا اگین کې غزوه خیبر پنځم. بیا چې پسې شپږم کوم او نو هغه غزوه غزوه موته د ام نه موته ام کې نه خیبر راغی د ام نه موته راغی. بیا چې ورپسې کوم او نو هغه غزوه تبوک د ټي نه راځي نو دا شو ټي. نو ابو کراټو کا ماسټر دا په دې کې اے بی یو ټول انوالو شو. د باقي ټکو لومبۍ ټکې انوالو راغلي. نو د هغې نه تا د ټول د جنګونو د غزوات نومونه یادېږي. د غزوات نومونه څه شی دي؟ ابوا، بدر، احد، خندق، خیبر، موته، تبوک. نو په دې طریقه به تا ته یاد شي چې د غزواتو نومونه څه ابوا، بدر، احد، خندق، خیبر، موته او تبوک. په دې طریقه باندې به تا ته یاد شي چې دا درته یاد دي په ترتیب کې به درته یاد شي. صحیح شوله. اوس ګوره دویم پوینټ څه شی دی چې هغه ته یاد دی؟ دویم پوینټ دا دی چې دا په کم هجري کې شوي په څوم کال کې شوي په کم سن کې شوي. نو هغه به څنګه یاد دی؟ د هغې هم درته زه طریقه ښیم. لومبۍ خو به تا ته دا پته وي که نه پیغمبر اسلام چې کوم هجرت کړی نو د هجرت نه بعد چې کوم کلنډر شروع کېږي هغې ته موږ هجري وایو. صحیح شوله. نو د فرسټ هجري نه به شروع واچې د 9 هجري پورې به لاړ شي. د 9 هجري پورې دا ټول غزوات مکمل کېږي. د فرسټ هجري نه واله د 9 هجري پورې. په دې کې به ته څه کوې؟ په دې کې به ته صرف 4 او 6 دا نه راولي. یاد ساته کم به نه راولي 4 او 6 دا به نه راولي. کم به نه راولي 4 او 6 دا به نه راولي. باقي د فرسټ نه واله د 9 پورې ټول تاریخونه ولیکه. په دې ترتیب کې تا سره تاریخونه کلیر شو. نو اوس ورته ګوره لومبۍ غزوه کله شوې وه نو فرسټ هجري لومبۍ هجري. دویمه غزوه کله شوې وه نو 2 هجري په دویمه هجري کې شوې وه. دریمه غزوه کله شوې وه نو 3 هجري په دریمه هجري کې شوې وه. څلورمه غزوه کله شوې وه نو تا ته ما ووایي چې 4 او 6 به پکې نه شامل دي. نو 4 به اوس سکپ کې نو په 4 پسې څه راځي 5 راځي نو 5 هجري کې شوې وه. پنځمه غزوه کله شوې وه نو په 5 پسې 6 راځي. تا ته ما ووایي چې 4 او 6 به پکې نه راولي. نو 6 هم ترې لرې کړه. نو چې 6 ترې لرې کړه نو څه شی به راشي 7 نو په 7 هجري کې شوې وه. په 7 هجري کې په 7 هجري پسې بیا څه شی دي؟ ګوره غزوه موته وه نو هغه په 7 پسې 8 راځي نو په 8 هجري کې شوې وه. په 8 هجري کې بیا پسې غزوه تبوک دی په 8 پسې 9 راځي نو دا په 9 هجري کې شوې وه. نو په دې ترتیب سره تا ته هجري سن هم یاد شو چې په کوم سن کې په کوم سن کې په څوم هجري کې کوم یو غزوه شوې وه هغه تا ته یاد شو.
د دې نه علاوه که ته اوس غواړې چې په ایډي کې زه یاد کړم دا چې کوم انګلیش تاریخ دی ایډي په دې کې یادول غواړي نو یاد ساته پیغمبر اسلام 571 ایډي کې پیدا شوی او 510 کې 40 سال عمر کې هغې ته نبوت میلاو شو 13 سال بعد هغې هجرت وکړو د خپل نبوت د اعلان نه بعد 13 سال په مکه کې تېر کړ 10 سال په مدینه کې تېر کړو 13 سال بعد هجرت کړو نو 13 سال عمر مطلب 53 سال عمر کې هغې هجرت کړو نو اوس ګوره د 610 ته 13 ورسره جمع کړه 627 راغلی نو لومبیا به د دې ځای 627 نه شروع واچې نو ورپسې بیا 627 یو کال پسې 624 بیا پسې 2 کال شو نو 625 داسې ورپسې او لیکن کو په ایډي کې یادې په ایډي کې ته داسې یادولی شي دا شو ټوټل د غزوات نمونه د مین غزوات نمونه په کم سن کې شوي وو هغه مونږ ولیکل او د هغې د یادولو طریقه مونږ یاده کړه د دې نه بعد اوس دا په ډیټیل کې وایو لومبی تاسو د دې سکرین شاټ والی د هغې نه بعد یو په ډیټیل کې وایو چې په هغې کې کم پوینټس دي او اهم دي کم یادول غواړي واخلئ دا ډیټیل بیا وایو مونږ غزوه بدر لومبۍ غزوه هغه کومه وه غزوه بدر غزوه بدر نه سوري غزوه ابوا غزوه ابوا وه اوس ګوره دا څنګه غزوه وه دا داسې کار وشو که نه چې عموماً دا مدینه ده مدینه منوره دا مکه مکرمه ده د دې مدینې منورې او د مکې مکرمې په منځ کې دلته کې ځای او د هغې ځای نوم و ابوا دا هغه ځای دی چې په کوم ځای کې د پیغمبر علیه السلام مور بیبي حضرت آمنه رضی الله تعالی عنها هغه هم دلته کې دفن ده د دې ځای نوم دی ابوا اوس ګوره پیغمبر علیه السلام چې کله هجرت وکړو که نه نو د مکې نه پیغمبر علیه السلام راغلی مدینې ته په مدینه کې پیغمبر علیه السلام دلته کې د انصارو سره دیره شو ښکاره خبره ده الله تعالی ورته اډر کړی چې هجرت وکړه اوس چې کله پیغمبر علیه السلام دلته راغلی که نه نو پیغمبر علیه السلام ته پته وه چې زمونږ دشمنان ښه ډېر دي مشرکین خو په مونږ باندې په مسلمانانو باندې په مکه کې دونه ظلم کړی دی نو اوس به د دې نه بعد څه کوي ښکاره خبره ده جنګ نه به راځي چې جنګ نه راځي نو پیغمبر علیه السلام ته پته وه چې په دې ځای کې نه دی په دې ځای کې په دې ابوا کې په دې ځای کې یوه ډله اوسېده د هغې ډلې نوم او بنو دمره یوه قبیله وه قبیله بنو دمره نو پیغمبر اسلام وی چې دا بنو دمره نه دي دا چېرته کې د مشرکین سره میلاو نشي او دا را باندې په شریکه را نشي ښکاره خبره وه هغه وخت کې مسلمانان له کمزوري نو پیغمبر اسلام سټرټیجي تیاره کړه چې لاړ شه لومبی د دوی خوا ته لاړ شه او د دوی سره خبره وکړه چې ګوره که جنګ کوئ د وخت نه راته ووایي او که نه هم کوئ نو زموږ سره ټریټي ساین کوي دقې ته مونږ وایو غزوه ابوا چې پیغمبر علیه السلام راغلی دلته کې په دې ابوا مقام کې د بنو دمره خواله راغلی او د دې بنو دمره چې کوم لیډر و د هغه نوم امر الدمري و د هغې سره میلاو شو د هغه امر الدمري ته ووایي چې یاره داسې کار دی که جنګ کې نو عمره ته ووایه او که جنګ نه کې نو عمره سره ټریټي ساین کړه نو هغه سره بیا ټریټي ساین کړله په ټریټي کې ورته دا ووایي چې یاره پیغمبر اسلام ورته ووایي چې نه به زه ستا سره جنګ کوم او نه ستا د دشمنانو ملګری جوړېږم ته به هم زما سره جنګ نه کې زما د دشمنانو مطلب مشرکین مکه ملګری به نه جوړېږي ټریټي ساین کړله او واپس پیغمبر اسلام واپس روان شو نو په دې کې څه توره د تورې جنګ نه و شوی نو څه کازلټیز مطلب څه شهادتونه یا پکې کافران مرداران کېدل دا پکې نه شوي داسې جنګ نه شوی نو پوینټس به ګوره ته څه یاد ساتې چې د ابوا په مقام کې دا غزوه پیغمبر اسلام داسې کار وکړو چې د بنو دمره سره میلاو شو د بنو دمره سره پیغمبر اسلام چې کله تلو د دې ځای نه دا پوینټ به یاد ساتي چې کله پیغمبر اسلام د مدینې نه تلو د بنو دمره خواله نو په دغه ځای کې شاته پیغمبر اسلام پرېښو حضرت سعد بن عباده رضی الله تعالی عنه په مدینه کې چې یاره ته به د مدینې خیال ساتي د مدینې ایز ا سکسیسر یې پرېښی سعد بن عباده ګوره دوه ډلې وې په مکه په مدینه منوره کې دننه چې هغې ته بیا موږ انصار وایو اوس او خزرج دا هغه ډلې وې چې د دوی به د یهودیانو سره ډېر زیات کلیشز کنفلیکټس راتله او چې کله د یهودیانو سره جګړه راغله نو یهودیانو به ورته څه وې خبرې یهودیانو به ورته وایي دا د پیغمبر علیه السلام د نبوت نه مخکینۍ خبره ده یهودیانو به ورته وایي آخري نبي به راځي که نه وایي بیا به مونږ تاسو سره ګورو ښکاره خبره ده په تورات کې دننه د پیغمبر علیه السلام داسې ټک په ټک یوه نشاني لیکلې وه چې یهودیان فل کنفرم وو چې پیغمبر به راځي هم په دې ځای کې به راځي آخري نبي او یهودیانو به بار بار اوس او خزرج ته ویم چې دغه دوه ډلو ته به وي چې هغه آخري نبي به راځي بیا به مونږ ګورو نو دا دواړه ډلې به هم یارېدې سوچ به هم کوو چې یاره دا آخري نبي چې راغلی چې دوی به زموږ سره بیا څه کوي بیا چې کله پیغمبر علیه السلام اعلان نبوت وکړو نو هغه یهودیانو د خپلو باباګانو د خپلو راهبانو یې ومنله چې یاره زموږ نه خو مشري ځي اوس څه چل وکړئ څه طریقه باندې ته انکار وکړئ ډېر زیات واقعات دي پکې چېرته کې به ایکسپلین کړو چې کوم کوم واقعات مخې له بیا راغلل چې او دوی ته خو ښه کنفرم په خپل یې منلي مو خو بیا هم ته انکاري شوي هغوی واپس شو هغه یهودیان او د اوس او د خزرج چې څنګه واورېدل چې دغه نبي خو راغلی دی چې کوم نبي دوی ذکر کوو دوی لاړه ډارې کې ایمان راوړو او هغه لاړې انصارو په ټوله دنیا باندې بیا
ثابت شو. په هغه اوس او خزرج کې د خزرج قبیلې چې کوم مشر هغه سعد بن عباده رضی الله تعالی عنه. دا سعد بن عباده رضی الله تعالی عنه چې کوم دی دا پیغمبر اسلام ایز سکسیسر په مدینه کې پرېښود او د هغې د نرانې د بنو دمره سره میلاو شو. د بنو دمره چې کوم امیر و د هغه څه نوم و امر الدمري. صحیح شو ده امر الدمري. او د ده سره یو ټریټي ساین کړله یو مطلب یو واده ورسره وکړه یو عهدنامې ورسره وکړه دا چې نه به زه ستا د دښمنیانو ملګرتیا کوم نه ته زما د دښمنیانو ملګرتیا کوه او نه به د یو بل سره جنګ کوم. پیغمبر اسلام چې ځان سره کوم کسان بوتلي وو هغه تقریبا راوند اباوټ د 60 نه 70 پورې مهاجرینو انصار نه بوتلي مهاجرین بوتلي دا د ځان سره بوتلي. دا ټوټل ډیټیل دی د غزوه ابوا هغه ټریټي ساين شول په هغه کې جنگ جګړه لته سوق توره دا اون شوله. دا غنه بعد پیغمبر اسلام واپس راغی غزوه ابوا په دې ځای کې کمپلیټ شوله. اوس د دینه بعد چې کوم دی هغه د غزوه بدر. ګوره په غزوه بدر کې څه چلو شو. په غزوه بدر کې غزوه بدر خدا مهاجرین چې یو پوینټ د ځان سره لري شایعات ساتي. مهاجرین چې کله پیغمبر اسلام بوتله د ځان سره نو په دې کې حضرت حمزه رضی الله تعالی عنہ پیغمبر اسلام تر حضرت حمزه رضی الله تعالی عنہ دام شاملو او پیغمبر اسلام چې کوم جنډه او فلیګ جنډه هغه د حضرت حمزه رضی الله تعالی عنہ لور کړو. دا پوینټ هم د ځان سره یاد ساتي. صحیح شو. د دینه بعد شی غزوه بدر. ګوره غزوه بدر هم ډایرکټ جنگ نه شي. د غزوه بدر دوه سټیپس دي. په لومبي سټیپ کې لکه مطلب په لومبي ورځ باندې چې کوم کفار راغله نو هغه واپس وروسته شوي جنګ نه وکړی. نو موږ هغه په دې غزواتو کې شامل کړی دی. خو په مین غزواتو کې چې کوم موږ وایو کې موږ هغه وایو کوم کې چې توري جنګ شوی په دویمه ورځ باندې بیا هغوی اټیک کړی په غزوه بدر کې. ګوره لومبی بدر څه شی دی. بدر مدینې نه په 80 میل کې پروت دی. 80 میل کې فرام مدینه د مدینې منورې نه 80 میله لرې دا د بدر مقام دی. دا هغه مقام دی په کوم ځای کې چې کویانو او په هغه ځای کې به یخې اوبه میلاوېدلې. دغه ځای ته لومبی مسلمانان تللي د هغې طرف نه بیا کفار راغلل. اوس ګوره مسلمانان نه دي. مسلمانان دا مسلمانان شو. صحیح شو ده. او دا څوک شو دا هغه کفار شو. کفار ته څه ولیکم به زه کفار به ورته ولیکم کفار. دا کفار شو. د مسلمانانو سره ټوټل چې کوم کسانو نو هغه 313 او د کفارو طرفه چې کوم کسان راغلي نو هغه 1000 کسان. د مسلمانانو سره ټوټل 2 اسونه او د هغې سره ټوټل 100 اسونه 100 هارسز وسره 100 اسونه وسره. د مسلمانانو سره ټوټل 70 اوښانو او د هغې سره ټوټل 170 اوښانو. اوس دې ته وګوره ښه مطلب هغوی کافي سټرانګ و اکانومیکلي او د نپري لحاظ سره نپري موسسې واوه پیسې موسسې واوې فیسیلیټیز هم موسسې واوه. د مسلمانانو سره دواړه کم وو. نپري هم کم وه فیسیلیټیز هم کم وو اوښان هم کم وو اسونه هم کم وو. دا جنګ وشو. اوس چې دا جنګ کله کېدو که نه نو په دې کې به ګوره ښه دې کې به ته څه یاد ساتې چې د مسلمانانو مشر څوک او د کفارو مشر څوک. د مسلمانانو مشر ښکار خبره وه پیغمبر اسلام پراپټ صلی الله علیه و وسلم پراپټ صلی الله علیه و وسلم پیغمبر علیه السلام. او د کفارو چې کوم مشر نو هغه ابو جهل هغه په دې کې بیا مردارم شو. دا ابو جهل په دې کې دنه مردارم شو. ابو جهل نه دی ابو جهل. حضرت معاذ رضی الله تعالی عنہ سر کټ کو او په هغه دوران کې ورته دی ابو جهل وی چې یاره دا سر نه په دې ځای کې مکټ کو لکه په دې ځای کې کټ کا چې کوم سرونه کټ شي پر دې چې په دې کې خو لک دنګ ښکاري کنه چې خلکو ته خو لیډر ښکار مکه چې دا لیډر د مرګ په وخت کې د سره د خپل غرور غمو زکه خو وته ابو جهل په خبره باندې خو دې پیدل دا هم د پیغمبر اسلام تر ابو جهل ورته ځکه ویلي او د نوم چې کوم دی د جهل دی ورته ابو جهل ویلی د نوم چې کوم دی هغه عمر ابن هشام و. صحیح شوله. اوس ګوره د پیغمبر اسلام د مسلمانانو لیډر ابو جهل د هغوی لیډر په دې کې دننه چې کله جنګ وشو د مسلمانانو شهیدان شوي کازلټیز مطلب مرګونه. صحیح شوله. 14 مسلمانان شهیدان شوي او د کفارو نه څونه مړه شوي د کفارو نه 70 مړه شوي 70 ته مردار شوي او 70 یې پکې قید کړي و رانیولي وو. د 70 قید کسانو کې حضرت سهیل ابن عمر رضی الله تعالی عنہ چې وروسته د فتح مکه نه بعد مسلمان شو. د حضرت عبدالله رضی الله تعالی عنہ د حضرت ابو جندل رضی الله تعالی عنہ صلح حدیبیه کې چې کوم را تختیدلی صلح حدیبیه چې شاکم صحابي کړی هغه وخت مسلمان نه و هغه سهیل ابن عمر هغه سهیل ابن عمر هم دې کې نیولی شوی خو هغه بیا وروسته مسلمان شو د فتح مکه نه بعد. نو په دې قیدیانو کې هغه مو او دا 70 چې کومون دا مړه شوي نو په دې مړه شوو کې مشهور نوم دغه ابو جهل او دی پکې مردار شوی او مړ شوی. اوس ګوره د دې نه بعد څه چل چې دا وشو نو د الله تعالی مدد راغلی. تقریبا 1000 فرشتې ښکته راکوز شوي وي 1000 فرشتې. تا ته پته شته د دې ذکر نه 5000 سال مخکې د یهودیانو کتاب اوس
نوم زما ذهن ته نه راځي چې یا کلکی پورانه یا سویتا روپنې شیدو په دې کې وو په دې کې دنه د پیغمبر اسلام برابر پوره پروډکشن دي چې نوم به صحیح په کوم ځای کې پیدا کیږي د پلار نوم به صحیح د مور نوم به صحیح کم کارونه به وسره کیږي ټول ډیټیل جو په هغې کې دام دي چې دی کله د کفارو سره جنګ کوي نو د مدد لپاره به د اسمان نه مخلوق راکوزیږي دا د هندوانو په کتابونو کې 5000 سال مخکې لیکلی شوي د جنډې کلر چې کوم فلیګ جنډا نو هغه په شین کلر کې وه ګرین کلر کې صحیح شوله د دین علاوه چې کوم دی ته دا یاد ساتې چې په دې جنگ کې حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه شرکت نه وکړي ولې نه وکړي ځکه چې حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه چې کومه بیبي مبارکه وه حضرت رقیه رضی الله تعالی عنه نو د هغې طبیعت خراب او پیغمبر اسلام ورته وی چې ته د هغې سره پاتې شه د هغې تیمارداري وکړه ته جهاد له مزه نو حضرت رقیه رضی الله تعالی عنه سره حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه پاتې شو ځکه چې هغې صحت ټیک نه و بیماره وه نو حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه په جنگ بدر کې شرکت نه وکړی دا خبره به هم تاسو د ځان سره یاد ساتئ نو دا شو جنگ بدر په باره کې چې کوم امپارټنټ ډیټیل جو هغه او دا د جنگ ابوا د دې هم سکرین شاټ والی نو مخکې پسې بیا ځو احد چې کوم دی نو د مدینې نه 3 مایلز په 3 میله فاصله کې د مدینې نه په 3 میله فاصله کې یو غر دی د هغه غر خوا کې دا غزوه شوې وه نو موږ ورته غزوه احد وایو صحیح شوله ډېر یو امپارټنټ معرکه وه د اسلام په تاریخ کې دننه ګوره په دې کې څنګه چلو شو په دې کې داسې کار وشو که نه چې یو مسلم آرمي وه مسلم آرمي او بل د پولیتیسټس د مشرکین آرمي وه مشرکین ته په انګلیش کې پولیتیسټس وایي ښه پولیتیسټس اوس یاد ساته ګوره د مسلمانانو په آرمي کې دننه نه دی د مسلمانانو په آرمي کې دننه 1000 کسانو او د پولیتیسټس په آرمي کې دننه دا کسان او تقریبا 3000 دا 3000 کسانو خو د مسلمانانو په دې فوج کې دننه په دې 1000 کې 700 کسان پاتې شوي او د 3000 سره په مقابله کې او د دې 300 کسان نه دي 300 کسان دا تښتېدلي یو منافق و چې د هغه نوم و عبدالله بن ابی دی عبدالله بن ابی دا یو مشهور منافق و دی عبدالله بن ابی د ځان سره 300 کسان واپس کړه او د دې جنگ نه واپس بوتلو نو په دې 1000 کسانو کې د 700 کسان چې کوم دي دا واپس پاتې شوي او هغه 700 کسانو د 3000 کسانو سره مقابله کړې وه اوس ګوره په دې کې امپارټنټ خبره څه شی ده په دې کې امپارټنټ خبره دا ده چې په دا جنگ یو قسم لا د مشرکین وګټلی دوی بیا جشن هم مناو کړی چې موږ د بدر هغه بدله واغسته ولې ځکه چې په دې کې شهادتونه د مسلمانانو تقریبا شوي و 70 د مسلمانانو نه شهادتونه شوي و 70 مسلمانان شهیدان شوي و او د دین چې کوم مرده شوي نو هغه 45 شو خبرې دا ولې دا ځکه چې دا غر دی که نه عموماً دا غر دی غر احد د دې دلته کې د کفارو آرمي راله په دې ځای کې د دې طرف نه د مسلمانانو آرمي راله د یو بل سره ډغره هغوی په تعداد کې هم سوي نو د دوی سره یوه لاره دلته کې د غر د شاته وه چې دوی د شاته نه راتاو شي نو زیات یاسم نو نیم د دې خوا راتاو شي نیم د دې خوا راتاو شي د یو په ډبل نه یو په ټریپل دي نو که نیم دې خوا هم راتاو شي نیم دې خوا هم راتاو شي د مسلمانانو آرمي د دواړو طرفو ګیرولی شي او بیا یې دا جنګ ښه ښکاره غټلو نو پیغمبر علیه السلام خو ډېر ښه سټرټیجي جوړولو والی او ډېر تکړه کمانډر و نو هغه داسې کار وکړو چې دا پوینټ به هم پکې ته ځان سره یاد ساتي چې پیغمبر علیه السلام 50 تیر انداز نه دي آرچرز تیر انداز به زه ولیکم زه تیر انداز 50 تیر انداز 50 آرچرز هغې په دې ځای کې ودرول په دې ځای کې او ورته ویې چې هر څه چل وشي تاسو به د دې ځای نه نه خوځئ ځکه که کوم کسان د دې طرفه راځي نو هغه به تاسو ولې هغوی ته به پته وي چې دلته کې کسان ولاړ دي هغوی نشي راتلی هغوی به صرف د مخامخ نه حمله کوي او چې د مخامخ نه حمله کوي نو پیغمبر علیه السلام وایي چې بیا یې مونږ ته پرېږدوئ صحیح شوله نو 50 کسان یې دې ځای کې ودرول اوس داسې کار وشو چې مسلمانانو ښه په بهادرۍ سره مقابله وکړله او دوی ښه وټکول دا کفار چې کوم اوس چې دوی ښه وټکېدل که نه نو پیغمبر علیه السلام مطلب مسلمانانو پر اړه درانه راله داسې ښکاره شول لکه مسلمانانو چې دا جنګ دا غزوه وګټله نو دلته کې چې کوم 50 کسان پیغمبر اسلام ودرولي نو هغوی وویل چې یاره هسې جنګ خو تقریبا چې مونږ وګټو غزوه خو مونږ وګټله نو بس ځئ چې ځو اوس په دې کې ځینې صحابه وو هغه د نورو ته وویل چې ګوره پیغمبر اسلام مونږ ته اډر نه دی کړی چې واپس راشئ او مونږ ته دا هم ویلي چې ما درته نه ویلي نه به راځئ او باقي چې کوم صحابه وو نو هغوی وویل چې یاره دا خو یې هله ویلي چې کومه پورې غزوه چې کوم دی نو ښه مطلب مضبوطه مقابله سټارټ وه اوس خو مونږ جنګ هسې هم ګټلی دی غزوه خو مونږ اوس هسې هم ګټلی چې ګټلی هم دی نو بس اوس به ځو نو هغوی را روان شو او چې هغوی را روان شو په دغه ځای کې غلطي وشوله او د هغې طرف نه حضرت خالد بن ولید لا نه مسلمان شوی دا پوینټ هم د ځان سره یاد ساتي حضرت خالد بن ولید دلته به زه رضی الله تعالی عنه ولیکم ځکه چې بیا خو مسلمان شوی صحابي دی
جلیل القدر صحابي دی. دا حضرت خالد بن ولید رضی الله تعالی عنه رالی په هغه وخت کې نو مسلمان شوی د خپل فوج سره او د دغه شا طرف نه حمله وکړه او د هغې نه بعد د مسلمانانو ډېر زیات بره حال وشو. هغې نه بعد څه چلو شو؟ دغه 70 کسان شهیدان شو د مسلمانانو نه. په دې 70 کسانو کې څوک څوک وګوره د ټولو نه اهم حضرت حمزه رضی الله تعالی عنه د پیغمبر علیه السلام تر هغه په دې ځای کې شهید شو چې د هغې نه بعد بیا هغه چې کوم وحشي و هغه راغلی و هغه ته وحشي دغه کړی هغه وحشي ایشتی و د حضرت سفیان رضی الله تعالی عنه ابو سفیان رضی الله تعالی عنه چې کومه ښځه وه حضرت هند رضی الله تعالی عنها بیا دواړه مسلمانان شوي وروسته هغه وخت کې خو نه د هغې نه د ازادۍ دغه اخیستی چې یاره مونږ غلام دا وحشي غلام هغه وخت کې چې وحشي ته هغوی ویلو چې مونږ به دې ازاد هم کړو او زه به دله پیسې هم درکړم خو دا حضرت حمزه رضی الله تعالی عنه ورته یاد کړی چې دا به ته شهید کې ځکه چې دې د حضرت هند رضی الله تعالی عنها رور په جنگ بدر کې وجلی و هغه بدل یې اخیستو. نو هغه وحشي حضرت حمزه رضی الله تعالی عنه قتل کړو ځکه چې په دې طرف نه حمله وشو د مسلمانانو نه هوش او حواس خطا شو. حضرت حمزه رضی الله تعالی عنه په هغې کې شهید شو او بیا هغې نه بعد هند راله او غوږ او پوز او هایم ته کټ کړه او کلیجې هم ته راویسته. لوی واقع دا چې کله بیا په ډیټیلز کې نور واقعیات وایو په هغې کې به ووایو دلته کې مونږ د غزوې بحث کوو. او بل په دې کې مین کوم کسو حضرت مصعب بن عمیر رضی الله تعالی عنه دیم پکې شهید شوی. حضرت مصعب رضی الله تعالی عنه نه دی د په شکل مبارک د دې بالکل داسې و لکه د پیغمبر علیه السلام. نو چې کله دی شهیدان شو نو په خلکو کې دا اواز ګډ شو چې پیغمبر علیه السلام شهید شوی و. خلک او ترم شو خو بیا وروسته یو صحابي وي چې کوم شهید شوی دی هغه حضرت مصعب رضی الله تعالی عنه دی هغه د پیغمبر علیه السلام همشکل د پیغمبر علیه السلام بچ دی زموږ سره په کیمپ کې دننه ناست دا یې بیا ووي. صحیح شوله دا غزوه احد شو خو د دې کې به یو خبره ته بیا دام یاد وساتي چې ښکاره خبره ده غزوه ده د پیغمبر علیه السلام د مسلمانانو لیډر به څوک و خو پیغمبر علیه السلام به پراپټ صلی الله علیه و آله وسلم پیغمبر علیه السلام به حضرت محمد صلی الله علیه و آله وسلم او د کفارو چې کوم لیډر و نو یاد ساته ابو جهل خو مردار شوی نو هغه وخت کې ابو سفیان رضی الله تعالی عنه مسلمان نه نو ابو سفیان رضی الله تعالی عنه په هغه وخت کې د دې مشرکینو د طرف نه راغلی و په غزوه احد کې دا د هغوی لیډر و د دې سره غزوه احد وشو او خبره ختمه شوله. صحیح شوله. غزوه خندق اوس ګوره غزوه خندق کې څه چل وشو. غزوه خندق 5 هجري کې شوی و که نه هجري خو ورته ما طریقې خو چې څنګه به دا په 3 هجري کې شوی و دا په 3 هجري کې شوی و او هغه په 5 هجري کې شوی و 4 چې په نمبرز کې ولو. په غزوه خندق کې داسې کار وشو که نه چې کوم د مشرکین مکه و دوی د ځان سره د یهودیانو ټولې ډلې راجمع کړلې. هغه یهودیان چې کوم پیغمبر علیه السلام د وعدې د خلاف ورزۍ د وجې ایستلي وو. ګوره په دې ځای کې نه دی جنګ احد نه بعد دې ځای کې بنو نذیر نه دی بنو نذیر دا بنو نذیر د مدینه نه ویستل مسلمانانو ځکه چې دوی عهد شکني کړې وه د وعدې خلاف ورزي کړې د مشرکین مکه سره به لږ لږ مدد کوو پټ په پټه. او په جنګ بدر نه بعد د غزوه بدر نه بعد بنو قینقاع هغه هم د یهودیانو ډله وه هغه پیغمبر علیه السلام ایستې وه د مدینې نه هغوی هم عهد شکني کړې وه. نو دا یهودیان او دا مشرکین مکه دی د یو بل سره چې کوم دی میلاو شو او په شریک یو فوج جوړ کو او یو مسلمان یو پیغمبر علیه السلام ته ټول په ډلې شو چې یاره اوس خو یې ختمو د دې نه علاوه زموږ سره بل حل نشته چې ټول ورته په ډلې شو. نو هغوی ټول خپل یو اتفاق جوړ کړو هغوی ټول په ډلې شو پیغمبر علیه السلام او مسلمانان دې طرف ته یوازې وو. نو سچویشن څنګه جوړ شو په غزوه خندق کې چې دې طرف ته کوم مسلمانان وو که نه مسلمز چې کوم دې طرف ته مسلمز وو او هغه طرف ته ټول د پولیتیسټس او جیوز او ټول را یوځای شوي بس کفر به ورته زه ولیکم کفارو د هغوی آرمي تقریبا 24,000 څونه 24,000 سوچ کوه دې خوا چې د مسلمانانو کومه آرمي وه نو هغه صرف او صرف 3,000 وه. دې صحابي و حضرت سلمان فارسي رضی الله تعالی عنه هغه د پرشیا نه راغلی و مسلمان شوی و. پرشیا په هغه وخت کې سوپر پاور و نو هغه ته جنګي سټریټیجیز ډېر ښکلي یاد و چې په کم وخت کې به کم چل کې د کامیابۍ دپاره نو هغه پیغمبر اسلام ته یوه مشوره ورکړه او هغه مشوره د پیغمبر اسلام ډېره خوښه شوله. څنګه مشوره وه دې ته غوږ کېده وخه دې ځای کې ګوره د مدینې درته زه لږ سټرکچر راکوم. د مدینې نه دې طرف ته هم غرونه وو او دې طرف ته هم غرونه وو. یو ته حرة الوبرا وي بل ته حرة الوقیم وي. حرة الوبرا حرة الوقیم او دې ځای کې نه دی شاته دلته کې په دې ځای کې او د یهودیانو یوه ډله ګوره دوه ډلې خو ایستلې وې بنو نذیر او بنو قینقاع. بنو قینقاع یې په غزوه بدر نه بعد ایستلې وه بنو نذیر د غزوه احد نه بعد ایستله د خپل وعده خلافۍ د وجې. دا یهودیان دي وعده خلاف د وخت د سر نه یاد ساته. صحیح شوله. دا خو یې ویستل. بنو قریظه نومې د یهودیانو ډله لا پاتې وه. نو یو طرف ته خو دا غرونه بل طرف ته حرة الوبرا بل طرف ته حرة الوقیم دا غرونه
او دې طرف ته د بنو قریظه کورونه او قلاګانې وي د بنو قریظه. نو ګوره دا مدینه نه ده، دا خو مدینه د درې واړو طرفو کور وه، صرف دا طرف کلا و نو چې کفار راته د دې طرفه به حمله کوله. نو د حضرت سلمان فارسی رضی الله تعالی عنه پیغمبر علیه السلام ته ووایي چې داسې کار به وکړو چې په دې ځای کې به یو خندق وکړو. نو دا به مونږ په پرشا کې کول چې کله به مونږ هلته جنګونه کول، یو لویه کنده به وکړو. خندق مطلب کنده، یو لویه کنده به وکړو. او د بنو قریظه سره به دا عهد وکړو چې هغه عهد یې ورسره کړی مو چې ګوره تاسو خو په مدینه کې میثاق مدینه دی، ته چې تاسو خو په دې ځای کې یې خو تاسو به نیوټرل یې، که زمونږ مدد نه کوئ صحیح ده، خو د مشرکینو به مدد نه کوئ، او که د هغې مدد وکړو نو ګوره دا به عهد شکني دي، نور عهد شکني کړی تاسو به عهد شکني نه کوئ. دا ورته صحیح ده. که د دې طرفه راځي خو مونږ به یې نه پرېږدو ځکه چې مونږ نیوټرل یو، مونږ به ورته زمونږ قلاګانې دي ستا مونږ خو درته ورنه کړو، زمونږ خوښه ده. دوی خو به نیوټرل یو، د مسلمانانو سره دوی واده کړی وه، دې طرف ته هم غرونه وو دې طرف ته هم غرونه وو. د مشرکینو سره چې کوم دا کفر او یهودیان وغیره ټول یو ځای شوي وو، د دوی سره واحد دا لار وه. او په هغه ځای کې د حضرت سلمان فارسی رضی الله تعالی عنه، څوک یاد ساته، حضرت سلمان فارسی رضی الله تعالی عنه د هغې په مشوره باندې په دې ځای کې خندق وکنستلی شو. دا هغه موقع وه چې د خندق په کنستلو په دوران کې یو ګټو هغه نه ماتېدو. پیغمبر علیه السلام ته صحابه وویل چې نه ماتېږي، پیغمبر اسلام په خپله راغلی، په دریو ګزارو کې مات کړو، په دریو ګزارو کې، یو ګزار بل ګزار او بل ګزار. او پیغمبر علیه السلام بیا صحابه وله زیری ورکړو چې ما ته دا ګزارونه چې ما کول د هغې نه شغلې ختلې. هغه صحابو خو شغلې ولیدې، پیغمبر اسلام په دې شغلو کې دننه ما ته الله تعالی د روم او د پرشین امپایر زیری راکړو چې دا به تاسو ګټئ. او هغه بیا وروسته په جنګ یرموک او جنګ قادسیه کې وګټلی شو. یاد ساته هغه وخت کې صرف مسلمانان 13,000 او د سوپر پاور په غورځي کې د دې پروټیکشن پیغمبر اسلام کړی، ځکه چې الله تعالی ولې زیری ورکړه. په دلایل النبوه کې امام بهقي د پیغمبر اسلام د نبوت د ثابتولو باندې دغه شانتې کې ثبوتونه راغلي دي، باید کې دا ثبوت هم راغلی دی. صحیح شوله، هغه خبرې جدا دي. نو په دې ځای کې دا خندق وکنستلی شو. اوس څه چلو شو؟ اوس ګوره، اوس چې کله کفار راغلي که نه، نو کفار په دې ځای کې ډېره شو. 20 दिन کې دا خندق کنستلی شوی، یاد ساته 20 days کې څه چل شوی؟ دا خندق کنستلی شوی. خندق ته په انګلیش کې ټرنچ وایي، ته ورته دلته خندق به درته زه ولیکم، خندق کنده دا کنستلی شوی وه. کفار چې کله رالل، نو چې ویلې چې دلته خندق دی موږ خو نه شو اورېدلی، نو 30 दिन دوی په هغه ځای کې سټی کړی وه، د جنګ نه بغیر 30 दिन سټی کړی وه چې څه چل وکړو، یار څه طریقې رالې نه راځي. 30 दिन هغلته کې یخني ډېره زیاته وه او حالات بیا وروسته داسې جوړ شو چې دوی په هغه ځای کې ټینګېدی نه شو، سیلې هم راغله او د دوی سره د دوی هم حالات خراب شو، خوراکونه هم ورته کم شو، بس دوی بیا د هغه ځای نه لاړل. داسې خاص جنګ ونه شو، لږ غوندې کې وړوکی جړپ شوی او په هغه وړوکي جړپ کې شپږ د مسلمانانو د طرف نه 6 کسان کازلټیز شهادتونه او اخوا مرداران شوي چې کومونو هغه 3 کفار مرداران شوي، 3 کسان د هغې مرداران شوي، 6 کسان د مسلمانانو نه شهیدان شوي. دا به تاسو د ځان سره یاد ساتئ. صحیح شوله. ګوره په دې کې څه چل وشو؟ په دې کې 2 کاره وشو چې هغه به ته ځان سره یاد ساتئ چې دا بنو قریظه اوخو یهودیان که نه، څنګه چې بنو نذیر بنو قینقاع عهد شکني کړی وه داسې دې هم وکړله. ډېره لویه واقعه ده، هغه به چېرته په ډیټیل کې وایو ډېر زیات، نو په هغې کې به ځو چې په هغې کې کله دوی پیغمبر اسلام باندې الله تعالی وحي را نازله کړه چې شاته خو تا کورونه داسې پرېښي دي، زنانه او واړه ماشومان دي پرېښي دي، خو بنو قریظه خو د کفار سره میلاو شوی، خو ولې لارې ورکوي. په پیغمبر اسلام باندې وحي وشو، د پیغمبر اسلام چې کوم دی نو واپس چې کله هلته کې دا جنګ هغه کامیاب نه شو، نو پیغمبر اسلام صحابه هم رالېږلي، بیا په خپله هم راغی. او چې کله زغره ایستله پیغمبر اسلام خو د معافۍ د هغه خو طبیعت دا و چې معافي کوله، خو چې کله زغره ایستله مخامخ جبرائیل علیه السلام ولاړو چې ګوره جنګ خو تا بس کو، خو الله تعالی دا نه دی بس کړی. لاړ شو د بنو قریظه نه تپوس وکړه، او د بنو قریظه نه څنګه بچ کو، هغه هم یو لویه واقعه ده. حضرت نعیم رضی الله تعالی عنه په هغه وخت کې مسلمان شو، پیغمبر اسلام ته وایي چې یاره زه څه خدمت ستا کولی شم. پیغمبر اسلام ولې یو پلان تیار کړو، دلته کې راولېږو او د مشرکین مکه سره ولې تعلقات خراب کړو. لویه واقعه ده، خو په دې ځای کې چې وایو نو د غزوات نه بیا خبر وځي، بیا بل خوا تاویږي. صحیح شوله. خبره مونږ دا کوله چې بنو قریظه ته بیا پیغمبر اسلام راغلی چې کوم کسان جنګ تیار شوي وو ختم کړه، قتل یې کړه، او بنو قریظه یې ویستله. نو په جنګ بدر کې یاد ساته بنو قینقاع ایستلې وه، په جنګ احد کې بنو نذیر ویستو، او په جنګ خندق کې غزوه بدر، غزوه احد او په غزوه خندق کې بنو قریظه هم ویستله. دا ډله یې ویستله، دا به هم ځان سره یاد ساتي. بل په دې کې واقع شوی وه چې هغه واقع څه وه؟ حضرت علي رضی الله تعالی عنه د کفارو طرفه یو پهلوان مرحب، ډېر زیات مشهور پهلوان او ځان ته به یې سوي، ځان ته به یې پلار وي، په خلکو کې مشهور و. هغه په څه طریقه باندې دا خندق پاس کو
لکه مطلب په داسې یو اګریسیو نیچر و د هغه چې هغه اس له دونه وال ورکړه چې په هغه اس باندې د خندق راپار کړو په خپل هم راوړی ډېر مضبوط و مسلمان څنګه راوړی په یوازې باندې دی خو مسلمانانو ته وایي را میدان ته شئ اوس به هم پته لګوي تاسو شهادت له راغلي یې که نه تاسو وایئ چې د مرګ نه بعد جنت دی او دا دی هغه دی را میدان ته شئ حضرت علی رضی الله تعالی عنه حضرت علی خو بیا حضرت علی وکنه حضرت علی رضی الله تعالی عنه هغه ولې ایسته راووتو چې صحیح ده که نه راځه چې ګورو مټ ګورو ته ځان ته پارلمان وایي دا ګز او دا میدان اوس به دې پته لګي جنگ وینخته د دواړو په منځ کې هغه په حضرت علی رضی الله تعالی عنه باندې ډېر مضبوط ګزارونه وکړل اوس هغه ګزارونه نه بعد علی رضی الله تعالی عنه اګریسیو شو چې اګریسیو شو علی رضی الله تعالی عنه یو ګزار ورکړو او هغه ګزار دونه مضبوط ګزار په تاریخ کې لیکلي دي کفارو او مسلمانانو چې هغه مرحب ورته ډال ونیو نو هغه ډال خو په منځ دوه شو او د هغې ډال د منځ دوه کېدو نه بعد هغه توره راغله او د ده دا ځای هم په منځ باندې دوه کړو مرحب په هغه ځای باندې مردار شو او حضرت علی رضی الله تعالی عنه د مرحب مردار کړو د هغې مردارۍ نه بعد چې کفارو حالت الریډي خراب و چې دغه یې ولیدل بس په شا لاړل ختم شو د حضرت سلمان فارسي رضی الله تعالی عنه په دې مشوره باندې غزوه خندق مسلمانانو په دې طریقه باندې وګټو او دا هغه غزوه وه چې په دې کې پیغمبر اسلام بیا ووی چې د دې نه بعد د مشرکین په موږ باندې نشي راتلی مضبوط موږ به پرې اوس د دې نه بعد مضبوط ورځو ګوره د دې نه مخکې ټول مشرکین راتله غزوه بدر کې په غزوه احد کې مسلمانان پرې نه ورغلي اوس پیغمبر اسلام وی چې اوس به د دې نه بعد مسلمانان دونه پاورفل شي چې مسلمانان پرې ورځي او تاریخ ګواه دی چې هغې نه بعد بیا مسلمانانو په هغې باندې ورغلي دي حضرت معاذ رضی الله تعالی عنه چې کوم په غشي باندې په دې ځای باندې لګېدلی او هغه دا دعا بیا کړې وه چې یا الله که د دې نه بعد مسلمانان طاقت ورکړي زما دا زخم جاري کړه چې زه شهید شم الله تعالی د هغه زخم جاري کړی هغه شهید شوی یم هغه ټول د دې غزوې واقعیات دي دا غزوه خندق او غزوه احد شو سکرین شاټ دې وباسئ چې مخکې پسې ځو خیبر غزوه خیبر دا شوی په 7 هجري کې شوی صحیح شو ده دې کې داسې کار وشو چې ګوره دا خیبر یو مقام دی 150 کیلومتره فاصله کې د کوم ځای نه د مدینې نه 150 کیلومتره فاصله کې په دې کې داسې کار وشو چې کوم یهودیان دي دوی راټول شو یهودیانو خو ټولې ډلې د غزوه بدر احد او غزوه خندق نه بعد پیغمبر اسلام ایستلي ښکاره خبره د عهد شکني کړې وه واده خلافي کړې وه نو هغې لر کړي نو په دې کې اوس په دې یهودیانو کې دوی را یوځای شو 4000 کسان او د مسلمانانو سره د جنگ فیصله وکړله صحیح شوله نو مسلمانانو او د مشرکینو سره به مددونه هم کول نو مسلمانان ټوټل په تعداد کې 1600 او دیو 4000 نو مسلمانان پسې راغلل چې تاسو د مشرکینو سره ملاوي دي په موږ باندې حملې کوئ د هغوی مددونه هم کوئ نو جنګ د دوی په منځ کې سټارټ شو د دې په منځ کې چې کوم جنګ وشو دا جنګ ګټلی و مسلمانانو د مسلمانانو لیډر څوک پیغمبر اسلام دلته به ولیکو یار په پراپټ کې زه په مخه دا ایچ ولیکم یار پراپټ صلی الله علیه و وسلم هغه د دې لیډر او د دې لیډر څوک د دوی لیډر الحارث نوم یو یهودي و هغه د دې لیډر صحیح شوله هغه د دې لیډر اوس په دې کې ګوره 20 د مسلمانانو نه کسان وفات شوي وو شهیدان شوي او 93 د دوی نه مردار شوي وو کازلټیز دا شوي وو دا کازلټیز دا هم د سره یاد ساتئ صحیح شوله 20 کسان د مسلمانانو نه شهیدان شوي وو او 93 کسان د یهودیانو نه تللي وو دا غزوه وشوله او دا مسلمانانو وګټله ګوره دا غزوه وه که نه غزوه خیبر چې کله پیغمبر اسلامي چې سبا د مسلمانانو آرمي ځي کله جنګ له غزوې له ځي نو زه به هغې کس له په لاس کې جنډه ورکوم چې کوم کس د الله او د هغه رسول ته ګران دی نو صحابه وایي چې یاره مونږ ټوله شپه سوچ کوو چې دا به کوم خوش قسمته کس چې هغه ته به جنډه میلاویږي چې هغه به د الله او د الله رسول ته ګران وي ټول ګوره صحابه ده وښه دا زمونږ مسلمانان نه وسني چې ته ورېږه خان ته به څوک ګراني پلانکي خان ته به څوک ګراني پلانکي ډنګلي خان خو زما سره ډېر ښه تعلقات دي هغوی الله او د الله رسول چې په هغې باندې ګرانو صحابو به پرې رشک کوو چې ګوره دا صحابي دونه زموږ په اعمالو کې مخکې دی هغه صحابو ځکه رضي الله تعالی عنه دي ځکه په دنیا کې د جنت ځای کېږي نو ګوره خبره مې دا کوله چې مسلمانانو چې کوم دی نو صحابو چې کوم دی صحابو سوچ کوو چې یاره دا به څوک او چې سار شو نو پیغمبر اسلام جنډه حضرت علی رضی الله تعالی عنه له ورکړه عمر رضی الله تعالی عنه وایي چې په دقه ورځ باندې ما سوچ کوو چې ګوره د حضرت علی رضی الله تعالی عنه قسمت ته چې وګوره څونه ښه قسمت دی د الله او د الله رسول ته هغه ډېر زیات ګران دی جنډې حضرت علی رضی الله تعالی عنه له ورکړه هغه فاتح خیبر وکړه راغلی په خیبر باندې او دقه یهودیانو چې کوم د اخوا دې خوا به یې کول او جنګونه به یې کول د مشرکینو سره مدد کوو جنګ یې ورسره وکړو جنګ یې ترې وګټو 93 کسان د دوی نه لاړل 20 کسان د مسلمانانو شهیدان شو د هغې نه بعد بیا یهودیان وایي چې یاره نور جنګ مونږ نه کوو بس دی ستاسو چې سوای خبره منو نو فیصله په دې وشوله چې یهودیانو ته ویل چې داسې کار به وکړئ چې
چې تاسو به نور خپل آرمي نه تیاروئ. نمبر 1 ستاسو د حفاظت ذمہواری په مونږ شوله. بل به مونږ ټیکس راکوئ 50% به ټیکس راکوئ. نو دوی ورته وایي صحیح ده ټیکس والي مونږ د ټیکس درکوو. یهودیان خو ډېر زیات مالداران او آرمي به خپله نه تیارو. صحیح ده تاسو به حفاظت کوئ. بس صحیح شوله. خبره یې ورسره وکړه د مسلمانانو په حفاظت کې شو. دا دې ته ذمي کافر وایي. ذمي کافر د ذمي کافر هم داسې حفاظت په کیسن چې د مسلمان کې ذمي کافر هم چې چا قتل کو کنه نو الله تعالی نه بخي. دې باره کې بیا پوره ډیټیلز دي. ذمي کافر چې ټیکس ورکوي د مسلمانانو په پروټیکشن کې ذمي کافر وي یا ذمي کافر وي. نو 50% ټیکس باندې ورکول باندې هغه اګری شو. دا خبره وته یاد ساتي چې دا هغه لومبۍ غزوه وکنه هغه لومبۍ غزوه چې په دې کې مسلمانانو ځمکه نه ده مسلمانانو ځمکه ونیول. د دې نه مخکې مسلمانانو چرته کې ځمکه نه ونیولې. ښکاره خبره وه مسلمانان په چا باندې ورغلي نه وو. دا واحده غزیه وه چې یهودیانو مسلمانانو د جنګ دعوت ورکړو. مسلمانان پرې چې رالل نو وروسته شو چې اوس مسلمانان د دوی حفاظت کوي خو دوی په ځمکه به یې کوي که نه دا غځای کې به دوی اوسېږي. نو دا ځمکه د مسلمانانو په نوم شوله. نو مسلمانانو دا واحده غزوه وه چې په دې کې مسلمانانو ته دا ځمکه میلاو شوله او 50% به دوی طرفه ټیکس میلاوېدو. دا او غزوه خیبر په خبره باندې سب پوه شولې که نه. اوس ګوره د غزوه خیبر نه بعد بیا څه غزوه موته. اوس ګوره غزوه موته دا په 7 هجري کې شوی دا په 8 هجري کې شوی. دا په کوم ځای کې شوی دا شوی په سیریا کې شام کې. دا د چا خلاف شوی دا د مسلمانانو او د رومن امپایر په هغه وخت کې سوپر پاور و د دوی په خپل منځ کې شوی. سوچ کوه 3000 کسان او مسلمانان او دې طرف ته 1 लाख इकाई د هاي سینکړه هزار 10,000 लाख 1 लाख د کفارو د رومن امپایر فوج. یو طرف ته 3000 مسلمانان او بل طرف ته 1 लाख د روم د سوپر پاور فوج. د دې په خپل منځ کې مقابله و. ګوره دا اوس ولې پیغمبر اسلام د کار وکړو چې پیغمبر اسلام د نبوت اعلان وکړو. دا غیر بعد پیغمبر اسلام خپل قاصدان یو ځای ته بل ځای ته ولګل خطوط یې ورکړ د قران آیاتونو په کې چې الله تعالی ماته د نبوت ذمہواری را کړې ده او تاسو ایمان راوړئ. مختلفو ځایونو ته لاړل چې کوم پکې راغلی او دې ځای ته الحارث زما په خیال چې الحارث رضی الله تعالی عنه هغه راغلو دلته کې روم ته دلته کې خط راوړو چې دلته کې کله خط راوړو نو د رومن امپایر یو وزیر شرابیل داسې سنونو هغه ته خط واغستو وی کتو او شهید کو چې شهید کو ګوره اوس قاصد د یو ملک سفیر او د یو ملک مړ کول دا اعلان جنگ دی. پیغمبر اسلام ته چې پته ولګي د پیغمبر اسلام ته هغه وخت زیات کارونه هغه ځای کیو چې هغه هندل کول په کارونه پیغمبر اسلام تیار آرمي تیار کړل د 3000 کسانو او سټریټیجی ول تیار کړل چې د کار به وکړي چې لومبه به حضرت زید رضی الله تعالی عنہ بس تاسو لیډري ک چرته کې دا شهید شو د دین بعد بیا لیډر سو کې د دین بعد بیا لیډري حضرت جعفر رضی الله تعالی عنہ د حضرت علی رضی الله تعالی عنہ رو یاد ساتخه او د دین بعد چې کوم دی کو حضرت جعفر رضی الله تعالی عنہ شهید شو. هغه نه بعد به حضرت عبد الله بن رواحه رضی الله تعالی عنہ دا لیډري او قدام شهید شو. د دین بعد چې بیا د مسلمانانو کوم لیډر خوښ شو غزان له خپل خوښ کوي دا سټریټیجی ول تیار کړل په هندس باندې پوه کړ او پیغمبر اسلام مخکې اولېګل. اوس ګوره دا چې کله مسلمانان الته لاړل کنه نو 3000 مسلمانانو 1 लाख فوج چې کله ولیدل مسلمانانو چې یاره دا مقابله مونږ کوو نو دا خو مونږ بیلو ښکاره خبره ده. نو آیا اوس مقابله وکړو د پیغمبر اسلام سره رابطه وکړو چې دغه شان حالات د مقابله وکړو نه کو نو دا خبره چې کله کېدلې دوی په خپل منځ کې مشوره کوله. نو په دې دوران کې حضرت عبد الله رضی الله تعالی عنہ حضرت عبد الله بن رواحه رضی الله تعالی عنہ دوی وی چې کار چې مونږ جنگ غټات او بیلات له خو نه راغلي. زمونږ مطلب څه شی دی زمونږ مقصد څه شی دی شهادت ته ک بیلوي ک غټوي شهادت راغلي او راځي چې په صحابه ذهن ته دا خبره کوشوله چې دا خبره خو سید مونږ راغلي شهادت لري نو کو جنگ ټو کو بیلو ورزو په کنازه شهیدان بشو. دا ګور علامه اقبال هغه شعر چې ویلو هغه د حضرت عبد الله بن رواحه رضی الله تعالی عنہ په دې واقعیا پسې ویلو چې شهادت ہے مقصود مطلب مومن نه مال غنیمت نه کشور کا شای. هغه په دې ځای پسې ویلو چې د مسلمانان مقصد چې کوم دی هغه شهادت دی. مال غنیمت پیسې او غرور او تکبر او باچهات او دا نه دا مقصد شهادت دی. نو دی مسلمانان بیا ټول ورانل چې مړه شهیدان کیږي بس چل بوش. نو چې کله ورنه ګوره پیغمبر اسلام په مسجد نبوي کې ناست یو پته وته ولګي چې حضرت زید رضی الله تعالی عنہ شهید شو. پیغمبر اسلام جاړي او وای زما زید شهید شو او دا هغه نه بعد چې کوم دی نو حضرت زید رضی الله تعالی بعد ځنډه حضرت جعفر رضی الله تعالی عنہ ته ملاو شو هغه شهید شو. پیغمبر اسلام وای زما جعفر شهید شو رضی الله تعالی عنہ. دا هغه نه بعد ځنډه ملاو شو حضرت عبد الله رضی الله تعالی عنہ حضرت عبد الله رضی الله تعالی عنہ هم شهید شو. چې هغه کله شهید شو د مسلمانانو حالات ډیر زیات ګډوډ شو. دا رومن امپایرز چې کوم دا فوجیان دا ټول راټاو شو د جنگ خاص سټریټیجی اوس نو چې اوس چلو کو مسلمانان ټوټلی ګیرو
مسلمانانو خوښ کو خپل لیډر بیا د دین بعد پیغمبر اسلام ته چې په خپل خوښ کې نو دوی خوښ کو سیف الله حضرت خالد بن ولید رضی الله تعالی عنه او ریدل هم کنه he was a commander he crushed Roman empire he crushed Persian empire حضرت خالد بن ولید چې په جدا کلاس والو جدا ډیټیلز به دوی وایو نن چې تکله سرچ کې په یوټیوب کې یا په ویکیپیډیا باندې یا په ګوګل کې چې د بیسټ ایور کمانډر نو حضرت خالد بن ولید رضی الله تعالی عنہ نوم راځي چې 200 جنگ کړي دی انډسپیوټډ انډیفیټډ پاتې شوی دی چیمپیون پاتې شوی دی دا حضرت خالد بن ولید د سټریټیجیز ډیر اوټسټانډینګ وو ښکار خبره و د وړوکوالي د توري سره راغړ شوی د جنگونو سره راغړ شوی د تجربه دونه شوی و چې د ډیر اوټسټانډینګ سټریټیجیز د پته ولګي چې اوس مسلمانان دا جنگ نشي ګټلی د کار بوکو چې بزید د چې د نور مسلمانان څخه شهید کوم دا په طریقه باندې وباسم چې هغه طریقه هم ګرانه و د وطن طریقه هم ګرانه خو د سټریټیجی جوړ کړ دا به وباسم واپس به راشم نور به د ځان سره فوج کوم د مدینې نه بیا پې ورځم او په دغه سټریټیجي کې ډېر زیات کامیاب هم شو نو په دغه دوران کې نه دی د 9 توري ماتې کړې وي ښه 9 توري توره راله درزوا او ماته وه توره راله درزوا او ماته وه 9 توري د ماتې کړې او مسلمانان یې بچ بچا کې راویستل مزیدار مدینې ته راورسول ځان سره فوج ملګری کړو چې واپس پې ورځم سټریټیجي ته یې راوله او د دې د وجې نه بیا دته یو خطاب هم میلاو شو هغه خطاب سو سیف الله یاد ساته د حضرت خالد بن ولید رضی الله تعالی عنه خطاب سو سیف الله کله ورته میلاو شو د غزوه موت په موقع باندې ولې 9 توري ماتې کړې او مسلمان بچ راایستل د رومن امپایر د 1 लाख فوج د صرف 3000 مسلمانان دا غزوه موت وی ګورئ سکرین شاټ تی وباسئ او د دې نه پسې مخکې غزوه تبوک پاتې شو هغه بیا وایو غزوه تبوک په 9 هجری کې شو دا اخیری غزوه وه صحیح شوله چې پیغمبر اسلام پکې په خپله حصه اخیستې وه دا د چا خلاف شوې وه دا هم د مسلمانانو او د رومن امپایر خلاف شوی و د رومن امپایر خلاف رومن امپایر ته چې کله پته ولګېده که نه چې دا کم جنګ په دغه کې وشو په غزوه موته کې وشو نو رومن امپایر سره یره پیدا شوله چې یاره دا خو یو نوی طاقت راودرېږي او زه خو سوپر پاور یم داسې نه چې سبا له ماته مسله جوړه شوي نو قیصر روم نه دی د روم چې کوم بادشاه هغه وختنی جنګ کې نه دی غزوه موته کې هغې کې بادشاه شاته ناست او وزیر مخکې راغلی وخت شرابیل وجنګېده او فوج بیا راوستو 1 लाख فوج هغه راوستو نو چې هغې ښه مضبوط زړه پې ورسره و که نه دې ته پته ولګېږي چې دا خو ځان یو سوپر پاور راښکاره کېدو والا دی اوس د بادشاه سره غم پیدا شو قیصر روم سره هغه په خپل فوج راواغستو تاریخ لیکي څوک 2.5 लाख فوج یادوي او څوک 4 लाख یادوي 4 लाख چې دا فوج راواغستو او دی رالی بارډر ته دا بادشاه په خپله بارډر ته رالی د دې طرفه د مسلمانانو سره صرف 30,000 کسانو او هغه روان شو ګوره دا هغه جنګ و که نه چې په دې کې پیغمبر اسلام دا واحد هغه جنګ و چې پیغمبر اسلام اعلان وکړو چې کم کس جنګ له لانړی بس هغه به منافق ډکلیر کېږي نو چې کم پکې منافقین هغه باندې وکړې شاته پاتې شو ټوټل 30,000 فوج د مسلمانانو پاتې شو د 4 लाख یا 2.5 लाख په مقابله کې روان شو او په دې کې یو حق واقعه ده چې هغه د زړه ټچ کوي زړه په بخاري کې موجوده ده په صحیح بخاري کې ده او هغه د حضرت ابو ذر غفاري رضی الله تعالی عنه پیغمبر اسلام دته د ټولو نه ایماندارترین د ټولو نه سچاترین مخلصترین انسان ویل د دې شین اسمان د لاندې د ټولو نه مخلصترین انسان حضرت ابو ذر غفاري رضی الله تعالی عنه ډېر ښکلې واقعه ده چې د ایمان په کومه طریقه راوړی او پیغمبر اسلام سره وخت څنګه تېر کړو او بیا د شهادت څنګه وشو چېرته کې جدا ټایم کې به ووایو خو هغه هم په دې کې شامل و چې کله دا کسان روان شو که نه د هغه اوښ نه پاسېدو اوښ ته ډېر وي چې پاس او څه طریقه باندې روان چې خو نه روانېدو حضرت ابو ذر غفاري رضی الله تعالی عنه سره غم شو چې پیغمبر اسلام خو چې کوم کسان پاتې شو هغه منافقینو کې ته سوچ وکړه 700 کیلومتر پیادل مزل په صحرا کې او هغه 700 کیلومتر پیادل مزل 700 کیلومتر مزل چې کوم هغه حضرت ابو ذر غفاري رضی الله تعالی عنه پیادل وکړو پیادل هغه اوښ یې پرېښود ځکه اوښه پاسېده او پیاده رالی خو په دې کې شرکت وکړو چېرته کې په منافقینو کې زما نوم رانشي حضرت ابو ذر غفاري رضی الله تعالی عنه جلیل القدر صحابي دا 3000 کسان چې کله لار رالل او د دوی سره مخامخ شو نو اوس ګوره دا رومن امپایر دا 4 लाख کسان نه دي دوی چې د مسلمانانو دا جذبه ولیدله که نه ګوره جنګ په جذبو په حوصلو باندې کېږي 30,000 کسانو خو چې دوی جذبې کله ولیدلې که نه چې دا خو هغه کسان دي چې دوی راغلي مرګ له دي دوی راغلي شهادت له دي دوی ګټه او تاوان باندې چې یا جنګ ګټو یا بیلو دوی د دې لپاره راغلي چې موږ شهیدان شو او چې کوم کس مرګ ته غاړه کېږي شهادت سره د هغه سره څوک جنګ کولی شي نو ده ته پته ولګېږي چې یاره دا مسله ماته پیدا کېږي او زما دا سوپر پاور پې کمزوری کېږي سبا نه روانې پرشي هم راتلی شي یو څه بل څه هر څه حالات راځه کېدلی شي دی ایسته ویارېدو د هغې ځای نه رفوچکر شو واپس وتښتېدو هغه جنګ ونه شو د مسلمانانو د حوصلې د وجې د پیغمبر علیه الصلاة وسلام د حوصلې د وجې د هغوی د لیډرشپ د وجې دا 4 लाख فوج د 30,000 فوج نه وتښتېدو او هغه جنګ ونه شو صحیح شوله ګوره دا هغه جنګ دی چې په دې کې د حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه او حضرت عمر رضی الله تعالی عنه دا واقع به تاسو اورېدلي چې پیغمبر علیه السلام وایي چې چا سره صحیح چنده هغه وکړي د جنګ دپاره جنګ لاړ شو
نو عمر رضی الله تعالی عنہ چې نن خو به زه د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ د مخکې کېږم په ثواب کې لاړې د کور نیم سامان نیم غټ په منځ نیم کو نیم پرېښود او نیم یې راوړو چې بس دا نیم خیرات کوم د الله تعالی په لار کې د جنګ د غزوې لپاره او چې کله راغی نو حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ د کور ټول سامان راوړی نو حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ وایي چې د حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ چرته په نیکو کې نشم مخکې کېدی حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ تاسو کو تا په کور کې څه پرېښود وي د حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ ورته وی د پیغمبر اسلام د الله د رسول مینه ما په خپل کور کې پرېښود د الله د رسول نوم او د الله نوم ما په خپل کور کې پرېښود نو هغه دا موقع هغه غزوه تبوک دا اخري غزوه او د دې سره زمونږ مین غزوات کوو شو د دې نن کو سکرین شاټ اخلي والي جزاکم الله خیرا واحسن الجزاء